آیاتنا ذکر دی بکی کنا یلحدون فی آیاتنا یلحدون دا د الحاد نه دی الحاد د لحد نه دی لحد ویل کیږي لحد څه ته ویلی تاسو راته ویل لګه لحد څه ته ویل کیږي قبر کې لحد وی کنه چرته نه لیدلې سه مغبرو ته ځای کنه ښه د ثواب په نیت باندې د قبر خدمت دپاره څه دی لکه ځای کنه ښه دا ځای د ثواب په نیت باندې نن سبا خلک په بدل باندې ځي الله دې رحم وکړي وایي دې زما د پلار قبر لنو ته ځم ولی نه ځم داسې به نه کوو ښه موږ چې ځو مو تاسو له پکار چې د دې ډېر زیات ثواب دی جي جنازه دې وکړو بیا د قبره پورې څه دی خدمته پورې سار شي 2 قیراته ثواب دی جي صحیح ده ثواب په نیت باندې به ځو ښه انشاءالله نو لحد په قبر کې لکه کم طرف ته یو طرف ته که نه په خبره باندې پوه شوې یو ښي ته د قبلې طرف ته څه دی لحد راځي خو په طرف باندې وي نو لحد په طرف باندې په قبر کې دلته د لحد ذکر ګورې نه دی دلته د الحاد ذکر دی الحاد هم دې ته ویل کېږي که نه چې د دین اسلام نه څه دی د اسلام نه په یو طرف باندې څه مطلب په یو طرف باندې د اسلام سمه لارې پرېښودي د دین د شریعت سمه لارې پرېښودي او په کږه لار باندې روان شوي نو دې ته څه ویل کېږي لکه الحاد ورته ویل کېږي دې کې نور ډېرې خبرې دي خو هغه علمي خبرې دي هغه علما طلبا پې څه دي په درس کې ښه پوهېږي په هغې باندې تاسو نه پوهېږئ بس الحاد معنی دا زده کېږه نه چې د سمې لارې د دین اسلام د سمې لارې نه څه دی هغې پریښي او په کږه لار باندې روان شوي دې ته څه ویل کېږي الحاد نو الله وایي بېشکه هغه خلک یلحدونه چې کاږه تلل کوي کاږه تلل کوي فی آیاتنا الله وایي زمونږ په آیاتونو کې لا یخفون علینا الله وایي دوی زمونږ نه پټېدی نه شي دا الحاد کوونکي دا ملحدین الله وایي دا زمونږ نه پټ نه دي الله وایي زه پې ښه خبردار یم ما نه پټ نه دي دا په خبره پوه شوې دا د رسول الله مبارک په زمانه کې د مشرکان او د یهودو څه دی یو ډله به وه چې د اسلام خلاف به څه دي مسلمانانو ته به یې څه دي خبرې کولې کم مسلمانان چې به اسلام ته راغلو هغې ته به یې څه دي قسما قسم خبرې به ورته کولې نورو خلکو ته به هم دا خبرې کولې چې تاسو د دې پیغمبر تابعداري مه کوئ تاسو د دې پیغمبر شریعت مه منئ تاسو د دې پیغمبر څه دي قرآن مه منئ دا خلک به د اسلام نه څه دی دا به اړول اوس نن سبا دې زمانه کې هم څه دی کفار شته دی لګیا دي د اسلام په جامه کې هم لګیا دي ملحدین ظالمان بدنامۍ اسلام جامه بدنامۍ د قرآن تا ته به داسې دلایل به درته وایي که نه داسې دلایل د ځان نه به یو رساله جوړه کړي او وی به غټ ملحد وی به غټ کافر ظالم وي او تا ته به داسې خبرې کوي چې تا ته به وایي مړه دا داسې تا د قرآن خلاف هم درته لګي د احادیثو خلاف هم درته لګي دا شان د تابعینو خلاف هم درته لګي د تبع تابعینو دا شان د ائمه ثلاثو د ائمه اربعو خلاف هم درته څه دی لکه د تبه لګیا وي نو دا خپل دین اسلام څه دی لکه دا به پرې نه پرېږدو نو الله وایي افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامه وی آیا هغه څوک چې غورځولی شي په اور کې یا هغه بهتر دی که نه هغه څوک چې رابشي په امن او امان سره د قیامت په ورځ څه مطلب واوره جي قیامت په ورځ به 2 ډلې وي که نه یو به د مؤمنانو مسلمانانو ډلې بل به د چا وي لکه د کافرو ډله به نو الله وایي چې دا یوه ډله د مؤمنانو مسلمانانو چې دا به څه دی دا به په خوشحالۍ سره په امن سره به چېرته ځي جنت ته به ځي چېرته به ځي جنت ته او دا بله ډله د کافرو ده نو الله وایي یلقا فی النار چې دا به غورځولی شي چېرته لکه په اور کې یعنی دا الحاد کوونکي دا ملحدین چې دا د اسلام نه یو طرف ته شوي دي دا د اسلام نیغه لارې پرېښودې ده الله وایي دا به غورځولی شي چېرته اور ته به غورځولی شي دا د اسلام دا سیده لار نه دی دا به نیسو تاسو چې مونږ شروع کوو که نه نو موږ څه وایو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ووایه موږ ته لاره ای الله سیده لار راته وښایه مستقیم معنی څه سیده لار راته وښایه سیده لار څه نیغه لار راته وښایه نو صراط الذین بیا موږ دا وایو تاسو ټول په مانځه کې دا وایه صراط الذین لار د هغه کسانو انعمته چې تا په احسان کړی دی نو کومه لار دا د اسلام دا سمه لار په خبره باندې پوه شوې دا د اسلام دا سمه لار او اسلام زمونږ دا ښکلی دین دا ګورې الله ته خوښ دی قرآن کې الله و ان الدین عند الله الاسلام اسلام د امن دین دی د امن
د خوشحاله د محبت دین دی. ګوره خبره باندې پوه شوې. ښه جي اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. الله وی ملحدانو، الله وی کافرانو، ظالمانو چې څه مو خوښې کوئ، الله وی زه تاسو باندې څه دی خبردار یم، هلته به درله په آخرت کې څه دی سخته سزا در کومه. دا اکثر له د کافرانو نه الله تعالی دلته هم بدل واخلي او آخرت هم څه دی همون پښتانه وي د ډمبرو لرګي وي. پېژنئ ډمبرو لرګي که نه؟ د ډمبرو لرګي په مطلب پېږئ څه مطلب یې ده؟ نه 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 ډمبرو په لرګي څوک پېږي؟ هسې وایي سم د ډمبرو لرګي. فوجي ته یې پېږې ډمبرو په لرګي؟ واجه ته یې پېږې؟ ته هم ډېرې متلې متلې وې. ډمبرو لرګي به څوک نه پېژنې؟ نه نه د ډمبرو لرګي نه 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 زما ذهن داسې وایي چېرته د ډمبرو ګبینه میدلې یایله چې لرګي یوسې بیا څه چلي پرېږدي دا ډمبر بیا نه دي پرېږدي. ښه جي ښه دا خو پکې هسې جمله معترضه وه جي. ښه نو ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز. بېشکه الله وایي هغه خلک چې کفر یې وکړلو په نصیحت د قرآن سره چې هر کله راغلي دوی ته، او بېشکه چې دا قرآن یو کتاب عزتمند دی. کم کافران چې قرآن نه مني الله وایي مه منئ سرمن به د لوباسم. په خبره باندې پوه شوې. خو دا قرآن دا عزتمند کتاب دی. حضور علیه السلام حدیث مبارک دی فرمای چې د دې قرآن د وجې نه الله وایي چې زه به بعضې قومونو ته څه دی ډېر لوی عزت به وله ورکړم او بعضې قومونه به څه دی ذلیله به کم ذلیله. علما د دې حدیث په تشریح کې لیکي ووره چې دا کم قومونه چې الله وایي چې زه به ورله عزت ورکم، نو هغه کم قومونه چې څوک دا قرآن زده کړي، دا قرآن ووایي، د قرآن حلال حلال وګڼي، حرام حرام وګڼي، بیا دا قرآن نورو خلکو ته رسوي. په خبره باندې پوه شوې. الله تعالی دې خلکو ته څه دی ډېر لوی مقام ورکوي، ډېر لوی عزت ورکوي. وختې مې یو عالم دین کتلو، زمونږ د ټولو د استادانو استاز دی، زمونږ د والد صاحب هم استاز دی او مشر عالم دین دی. هلته یو ځای ته راغی وختي او چې مې وکتل که نه نو دا غټ غټ خلک او دا غټ غټ خانان او دا غټ غټ افسران چا ورته چپړې سمولې، چا ورته لاسونه چا ښکلولو، چا ورله څه چا ورله څه. دا په خیرالي او کمزور او غریب مولا، لیکن د قرآن هغه عظمت، د قرآن خدمت کوي، د دین اسلام خدمت کوي. دا ټول لوی لوی خلک ورته څه دی یو یو بوله په خیرالي له راتلل، یو یو افسر بوله څه دی په خیرالي له راتلو. دا د قرآن هغه شان. الله وایي تاسو د قرآن سره د قرآن خدمت وکړئ، د قرآن خدمت وکړئ، د قرآن د ویونکي خدمت وکړئ. الله وایي زه به تاسو له څه دی عزتونه به درله درکړم. او بعضې قومونه به الله تعالی ذلیله کړي. کم قومونه خدای دې د هغې نه بچ وساتي چې کم خلک خدای مکه قرآن ته سپک ګوري، یا د قرآن ویونکي ته سپک ګوري، یا د قرآن ښودونکي ته سپک ګوري، یا خدای مکه مدارسو ته، مساجدو ته، مراکزو ته، خانقاګانو ته سپک ګوري. الله وایي دا خلک به څه دی دا به ذلیله کړم. خدای دې د دې ضلالت نه بچ وساتي. ښه جي ګوره ځي سبق ته. ان الذین یلحدون فی آیاتنا. بېشکه هغه خلک چې کاږه تلل کوي زمونږ د آیاتونو په باره کې، لا یخفون علینا هغوی پټېدی نشي زمونږ نه. افمن یلقا فی النار. نو آیا هغه څوک چې غورځولی به شي په اور کې خیر بهتر دی، ام من یأتی آمنا او که هغه څوک چې را به شي په امن او امان کې یوم القیامت د قیامت په ورځ. اعملوا ما شئتم کوئ چې څه خوښوي ستاسو، انه بېشک الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملونه چې تاسو کوم عملونه کوئ بصیر لیدونکی دی. ان الذین بېشک هغه خلک کفرو چې کفر یې وکړو بالذکر په نصیحت سره یعنې په قرآن سره، لما جاءهم چې هر کله چې راغی دوی ته، و انه بېشکه چې دا قرآن لکتاب عزیز دا یو کتاب عزتمند دی. لا یأتیه الباطل نه راتلی شي دته باطل لره من بین یدیه له مخې د طرف نه، ولا من خلفه او نه د وروستو د طرف نه،
دا نازل شوی دا کتاب من حکیم من حمید د هغه ذات نه چې د حکمتونو والا د صفاتونو والا ذات ته. ما یقال لك نه ویل کیږي تا ته الا مگر ما قد قیل للرسل مگر ها خبره چې ویلی شوی د پیغمبران ته من قبل که مخکې لستانه ای پیغمبره ان ربک بشک ربستا چې دی لذو مغفرت خاوند د ډېرې بخښنې دی وذو عقاب علیم او خاوند د عذاب دردناک دی. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا او که چېرې موږ ګرځولی وی دا قرآن لره دی قرآن لره لوستل په عجمي ژبه کې لقالو نو ویل به دوی لولا فصلت آیاته چې ولې نه دي واضحه شوې خبرې د دې قرآن اعجمي آیا کتاب په عجمي ژبه کې دی و عربي او رسول عربي دی. قلت ورته پیغمبر هو للذین آمنو دا قرآن چې دا د خلکو د پاره دی چې ایمان راوړی دی هدن هدایت دی و شفاء او شفا ورکوونکی دی والذین او ها کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي فی آذانهم په غوږونو د هغوی کې وقر درونوالی دی وهو علیهم عمه او دا قرآن په دی باندې ړونوالی دی په دې کافرو باندې. اولئکم دا خلک چې دی ینادون من مکان بعید گویا دوی ته چغې وهلی شي د لرې ځای نه. صدق الله. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى آله واصحابه اجمعین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یا الله مونږ چې دا کم درس کو په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله که زموږ نه څه کمی شوي یا الله ته مونږ ټول معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. یا الله زموږ د ټولو نه راضي شي. یا الله دا حاضرین چې کوم ملګري ناست دي د چا څه مشکلات ختم کړي چا څه پریشانۍ ختم کړي. یا الله مونږ ټولو له خیر را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر الخلق ونور عرشه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.